السلام علیکم کتونکو تاسو په درنه خدمت کې نن بیا یو نوی ویډیو سره حاضر یو چې دغه ویډیو به خاص کر د اول جنگ عظیم یا د غټ جنگ عظیم په حواله باندې وي په دغه به موږ تاسو ته د درشو د کوم ملکو تر مابینو کوم پوجانو په دغه کې څه واختله په دغه کې کوم احتیاطونه او دغه څه څونه نقصانات وسو که چیرې تاسو دغه چینل نوی سبسکرایب کړئ نو تاسو سبسکرایب کړئ چې پر وخت باندې دغه رنګ نور هم مزیدار او تاسو د لپاره معلوماتي ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي راځو به اوله دغه جنگ د سمري په حواله باندې اول جنگ عظیم چې کوم دغه جنگ په 15 جولای په 1914 کې څخه شروع شو تر 18 نومبر 1913 پورې وسوي دغه جنگ د الایټ پاور او د سنټرل پاور ترمنځ وسوي په دغه جنگ کې 9 میلیونه فوجي هلکارانو برخه واخیسته چې پکې 15 میلیونه د یورپ له ملکو څخه ول د وی اندازې مطابق یو کور فوجي هلکاران او 9 میلیونه عام شهریان وګړي بل واسطه یا بلا واسطه په دغه جنگ کې په حق ورسېد د دنیا غټ جنگ وګرځېد کله دا وایي چې دغه بعد بیا دوري غټ جنگ نه وسی پر دغه دنیا باندې خو دا اندازه بالکل غلطه ثابت شوله او په نتیجه کې دویم جنگ عظیم هم وسوي د دویم جنگ عظیم په حواله به موږ تاسو ته یو بل ویډیو تیارو خو راځو به د جنگ د اصل وجې دپاره استریا شهزاده فرانس فردیناند او د هغه میرمن چې کوم وخت بوسنیا ته ولاړه په بوسنیا کې یو قوم پرسته چې نوم یې کویلوسیف وي پر دوی ګولۍ پیر کې چې دوی دواړه قتل شول دا 28 جولای 1914 ول استریا او هنګري پر سربیا باندې دغه الزام ولګوي چې تاسو د ملکو کوم انټيليجنس اداري دي دغه په دغه قتل کې ډایرکټ انوالو دي نو لهدا تاسو اختیار واچوي چې خبره د جنگ بغیر خلاص شي سربیا د خبرې پکلکه غندنه وکړه او مزمت اندیشنه هم څرګنده کړه د دغه کړکېچن حالات د یو بل مرسته او د خوب لوجه دنیا په دوه حصو کې تقسیم شوله چې یو خواته الایټ پاور بل خواته سنټرل پاور په الایټ پاور کې کوم ملکونو په هغه برسټن فرانس رشیا او څو کوچني ملکونه هم دغه حصو بعد کې امریکا جاپان ایټالي هم دغه اتحاد حصہ جوړ شول سنټرل پاور کې کوم هغه په هغه کې استریا هنګري جرمني اتمان امپایر دغه حصہ وګرځېدل دغه تقسیم خاص کوم وجه ولا هغه MAIN مین ورته سیمولیټریزم الاینس امپریالیزم نېشنلیزم هم وي تر اول جنگ عظیم پوری یورپ د وسلې په تیار په منډه کې ډیر مخ ته تللی وي برتانیا او جرمني په ډیر زور شور سره ترقي کوله دواړو خپل انډستری د فوجي مقاصد د استعمال کول لپاره شروع کړ په یورپ طاقت توازن ورځ په ورځ خرابېدی دغه توازن برقرار کولو لپاره مختلفو ملکو جنگي اتحادونه وکړل په دغه کې دوه اتحاد سکمو د ډیر قابل ذکر یو ته ټریپل الاینس 1802 کې یو سپاغ کې جرمني استریا هنګري تر مابین وي دا معاهده مطابق که پر کوم دغه ملکو باندې بل ملک حمله کولې یا د دوه مزکی کولې یا په دغه باندې نور هم ظلم جبر کوي نو دغه به دغه اتحاد کوم ملکونه دي دا به دغه په کلکه جواب ورکړي او یو د بل د سالمیت دفاع به دوی کوي په 1909 کې یو بل اتحاد وسوي فرانس روس برتانیا د دغه ترمنځ پوروي ایټالي د جنگ پر وخت ټریپل الاینس پرېږدي او د فرانس او د برتانیا ملاتړ یې وکړي ولې چې په ټریپل الاینس کې موجوده استریا هنګري د ایټالي پر یو څه حصه باندې قبضه وکړه د دغه اتحاد مقصد صرف او صرف په دنیا باندې قبضه کول و خاص کار پر سوت ایشیا یا پر افریقا باندې قبضه کول جرمني پر افریقا استریا پر ماروکو باندې قبضه قابضه ول کولونیزم کې هغه وخت له برتانیا سره پوره انډیا موجوده او د دنیا پر 25% د برتانیا تسلط او راج وي او دغه سلطنت دونی غټ وي چې په برتانیا سلطنت باندې مر نه پټېدی له دغه وجې له برتانیا سره ډیر وسایل او انساني دولت وي په اول جنگ عظیم کې صرف له هندوستان څخه 12 لکه کسانو په دغه جنگ کې حصہ واخیست 19 صدۍ کې یورپ د نېشنلیزم په جوبونو کې وي په هغه وخت کې یو تصور دا هم وي چې هغه ملک ډیره ترقي کوي چې کوم ملک ډیر جنگونه ګټي او دا امکان څرګنده کېدی چې د جدید اصلي سره جنگونه ډیر وخت ډیر زر په ریزلټ په اختتام باندې رسېږي د ګټي و تاوان ته ولې شي د
اصله ډېر په جدید انداز باندې تیار شوی. اول جنگ عظیم د دغو خلکو تر سوچ هم ډېر زیات وچلېد. تقریبا 3.5 یا 4 کاله دغه جنگ شروع و. هغه وخت مصنفینو هوښیارانو خلکو چې کتابونه لیکل په اخبارو کې باقاعده ارټیکل لرل لیکل چې د ترقۍ راز صرف او صرف جنګونه دي او جنګ ګټل دي. چې کوم ملکونه ډېر جنګونه کوي او جنګونه ګټي هغه ملک ډېر ترقي کوي. تر دغه مخکې هم په دغه نړۍ کې واړه لوی ډېر کوچني جنګونه سوي وو، خو صرف دغه مقصد دا و چې یو کوچني علاقو باندې د بل ملک پر علاقو باندې قبضه کول وو. په ډېرو کې به د دوی کامیابي هم وو، په ډېرو کې به ناکامي هم وله. ولې په کوچنیو جنګو کې د اتیار دورې استعمال نه کېدی. بیرته به راځو د اصل مسلې پر خوا باندې. کوم وخت چې سربیا دغه خبرې غندنه وکړه چې د شهزاده په قد کې زموږ انټلیجنس ادارې بالکل نه دي نیولې، خو د جنګ د پیل کېدو له خطرې څخه له روس څخه مدد وکړي، د مدد اپیل وکړي. روس ډېر په ښکاره د کومک کولو اعلان وکړي او خپل سکیم اصلي او تیارونه ول هغه دلته راورسول او بسته یې کړل. اسټریا او هنګري هم له جرمني څخه د کومک طلب کېدو مدد وغوښتلی. جرمني هم هغه پیشکش دوی ورته کړی وي، هغه د مدد کولو چې کوم اپیل ورته کړی وي هغه اپیل چې وي هغه منظوره کړي. پولیس دا معاهدې خو پخوا سیګولې نو د هغې معاهدې مطابق دا رنګه جرمني اسټریا په سربیا باندې حمله پیل کړه. د دغه وروسته روس او فرانس پر جرمني حمله وکړه. جرمني چې پر خپل طاقت او حکمت عملي باندې ډېر بروسه و، نو دوی د روس پر خوا دفاعي حکمت عملي او د فرانس پر خوا د حملې کولو منصوبات ترتیب کړه. ولې چې روس ته شکست ورکول دا آسان کار نه و بلکې ناممکن کار و. په دغه وخت کې برطانیه هم له جرمني سره د جنگ اعلان وکړي. په دغه جنگ کې جرمني تر ډېر حده پورې کامیابه سوله. د بلجیم له لارې پر فرانس باندې حملې پیل کړې او د برطانیه مخنیوی وکړي. د مختلفو حکمت عملي بعد او د لویو کوچنیانو کامیابیانو بعد 3.5 کاله دغه جنگ وچلېدی. د ډېرې ستړیا بعد هر ملک د خپلو بارډرانو سخت کولو یا ټرنچونه جوړ کړل یا خاردار تارونه وار کړل او یا غټ دیوالونه ول چې د خپل ملک دفاع یا د خپل علاقې دفاع په صحیح توګه باندې وي. ډېر زیات پوځیان هغه وخت دلته قتل سول چې کوم ټیم دوی په هغه ټرنچو کې یا په هغه خندقو کې اوسېدل. دغه مین وجه دا و چې په باران کې کېدی هغه اوبه به هم دلته جمع کېدې او کوم چې کوچني واړه لوی ځناور ول د هغو ګن او د دوی خپله هم چې کومې دلته څه ګن به وو هغه بالت وو. له دې وجه ډېر پوځیان قتل سول. دلته برطانیه پر اوټومن امپایر حمله وکړه خو کامیابه نه سول. په 1914 کې بیټل اف سمن یعنی د سمن جنگ هم پیل شو چې سومن جنگ یو ټول. په دغه سومن جنگ کې په یوه ورځ باندې 80,000 الایټ پاور پوځیان قتل شول. په سومي جنگ کې د اول جنگ عظیم سومي جنگ چې د اول جنگ عظیم حصه وه خو 3 لکه کسان مړه شول. په دغه وخت کې له هوایي میداني جنګو سره سمندري جنگ هم پیل شو. جرمني د امریکې پر یو کشتۍ باندې حمله وکړه چې په دغه حمله کې د امریکې 1200 کسان قتل شول. له دغه بعد امریکا هم ډایرکټ په جنګ کې برخه واخیسته. د دغه مخکې امریکا ډایرکټ په جنګ کې نه وه بوخت. د هندوستان هم کم و بیش 14 لکه پوځیان په جنګ کې حصه‌دار ول. په نتیجه کې 50,000 پوځیان قتل شول او د هغو پوځیانو په یاد کې په نیو دهلي ښار کې د انډین ګیټ په نامه باندې یو ګیټ جوړ شو چې اوس هم خلک هلته ورځي د هغو پوځیانو د پاره ګلان پیښ شوي عقیدت ګلونه هغو ته پرانځل کېږي او دا یو تاریخي ځای ګرځېدل دی چې خلک اوس د تفریح او د سیل دپاره هم هلته ورځي. د ډېرو ستړو اذیتو د قتلو د ظلم د لوږې بعد په مختلفو ملکو کې کوم په ملکو کې جنګونه روانو عوامي مظاهرې شروع شوې خاص کار د جنګو خلاف چې جنګونه د بند شي. د دغو عوامي مظاهرې په دباو کې اسټریا وروسته پر 11 نومبر 1943 کې جرمني د جنگ بندي پر معاهدې دستخط وکړي. د دغې یو څو میاشتې بعد یو بله معاهده هم وسوله چې پر هغه باندې د دستخط بعد دغه تور پر جرمني باندې ولګېدی چې جنگ تاسو پیل کړی وي، ستاسو له وجې دا دورې غټ جنګ وسو نو پر دوی باندې یو ډېر غټ تاوان هم کښېږدي چې جرمني هغه تاوان بیا پرې هم کوي. د دغه جنگ په نتیجه کې سپینش فلو یو بیماري و یو وبا وه چې هغه ولګېده چې 15 کروړه کسان
د دغې بیماري له وجې زه ووژل. په جنګ کې د نارینه‌یو د برخې له وجې زه ډېر نارینه ډېر ځوانان چې وو هغه قتل سول یا مړه سول او بېروزګاري هم ډېره زیاته سول. نو چې کومې هغه ښځې چې په کورو کې ناستې وې د مجبوري په تحت هغه راووتې او مختلف قسم کاروبارونه شروع کړل. د دغه جنګ خلاف ټول ملکونه، ټول خلک، ټول مصنفین، ټول سیاسي لیډران او چې د کوم خلکو ملکو پوجانو هغه هم د جنگ ګرد خلاف وو او د جنگ خلاف عوامي مظاهرې لیک پړ هم شروع شو او ګر خلک د جنگ خلاف شو. خو صرف واحد سړی هټلر وو چې هغه بیا هم د جنگ په حق کې وو. د هټلر په حواله باندې به هم بیا یو ویډیو له تاسو سره شیر کوو چې هټلر څوک. په دغه جنگ کې تر ګردو ډېر نقصان د روس او جرمني وسوی. په دغه جنگ کې جرمني 19,83,900 پوجان مړه سو او دغه رنګه روس 9,00,000 پوجان مړه سول. دا یو عدد یو شمار چې له کومې وجې د جنګ پیل سو پر کوم ځای باندې اختتام وسو، کوم ملکونه په دا کې انوال ول. دا اول جنگ و. خو تاسو موږ ته به معلوم وي چې په جنگ کې ګټه بالکل نشته. هر چا چې جنگ پیل کړی دی بعد کې هغو خلکو بیرته راغلي دي د مذاکرات په نتیجه کې الله دې وکړي چې په ګرد دنیا کې جنګونه ختم شي. او خاص کار زموږ په وطن افغانستان کې، په پاکستان کې او په شاوخوا نور شنو واړه ملکونه دي چې جنګونه بالکل ختم شي او د امن پرچار په ګرد دنیا کې خور شي. بیا به ان شاء الله له یو بل ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. د الله په امان. Please subscribe.